د انځور میډیا درنو مینوالو په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. دا د نننۍ خپرونه چې ده دا موږ د جلال آباد ښار ښکلاګانو ته ځانګړې کړي. زموږ ملتیا وکړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ښایسته ښایسته ویډیوګانې را سره وګورئ او د جلال آباد نندارې او د مختلفو ولایتونو او د سیمو انځورونه را سره وګورئ. محترمو لیدونکو، تاسو ګورئ چې دغه په کومه لار باندې زموږ تګ دی. د مصروفیت چوک نه را روان شو او ځو د غازي امان الله خان تر مزاره پورې. په دغه لار باندې که تاسو ګورئ د ورځې ډېر زیات بیړوبار او په همدغه اساس موږ ستاسو په خدمت کې وختي راووتو چې یاره موږ تاسو ته بهترین ویډیوګانې مخې ته راوړو. د مصروفیت چوک نه چې راتېر شو میا اسلم پلازا مخې ته راځي. د دې تر څنګ چې دی درمسال ویل کېږي. نو د درمسال نه چې مخکې لاړ شو بیا ملنګ جان واټ یا مخابراتو چوک ورته ویلی شو. په دې به تېرېږو د خیره سره او زه به د غازي امان الله خان تر مزاره. درنو لیدونکو، موږ چې څنګه ژمنه کړې وه چې د جلال آباد ښار ښکلاګانې در سره ګورو، تاسو چې زما خواته کومې کالینې ګورئ نو دغه کالینې چې دي زموږ د هیواد دود دستور کې یعنې ودونو کې په ښادیو کې ډېر زیات استعمالیږي، زموږ په کورونو کې دفترونو کې. نو په دغه اړوند به د دغه ملګري سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم ورور خاص دی؟ مننه قدردان شمالي. ها دا راته ووایه ګرانه چې څومره وخت وشو چې ته په جلال آباد ښار کې د کالینو کاروبار کې؟ زموږ تقریبا د 10-12 کاله کېږي چې 10-12 دوی شه نه 12 کاله یعنې. د کالینو کې څو قسمه څو رنګه کالینې دي؟ رنګونه خو ډېر زیات لکه څه رقم رنګ چې تاسو وغواړئ که نه، آبي، لاجوردي، جګري، دا شیونه ټول پولادي، دا شیونه پکې جوړېږي. ښه، ډېره مننه وروره. کور مودان خوشحاله اوسئ. مننه ستاسو هم ډېره مننه. کور آباد زموږ خواته راغلی جنتي شي. ګرانو لیدونکو، دا د کالین په اړوند لنډ معلومات چې تاسو ته مې وړاندې کړل. زموږ ملتیا وکړئ، زموږ ملتیا مه هېروئ او د جلال آباد ښکلاګانې را سره وګورئ. مینوالو، زموږ په ګران هیواد کې ویل کېږي چې هغه کوم ښار دی چې رکشې پکې ډېرې زیاتې دي. نو زه د یو رکشهوان ورور سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر وروره. خیر. ژوندی اوسې. نوم مې څه دی؟ نوم مې محمد اسماعیل دی. محمد اسماعیل، څومره وخت کېږي چې رکشه چلوې؟ 4 کاله کېږي چې رکشه چلوم. داسې ویل کېږي چې په جلال آباد ښار کې د خلکو نه رکشې ډېرې دي، څه وجه ده؟ رکشې هم ډېرې دي او سورلۍ هم دومره نشته دی. ترافیکو مدیریت والا چې رکشو پلیټونه ډېر ورکړي، رکشې زیاتې دي او منځ کې ښار وړوکی دی، دومره رکشو خو چې رکشې ډېرې شو خو خلک کمیږي. خلک کمیږي او مزدوري هم خرابېږي که نه.
ورځ په ورځ تیل ګرانېږي او خلک خو سره پیسې نشته، خلک دومره پیسې نه ورکوي. څومره وخت دی وشو چې ته رکشه چلوې؟ 4 کاله کېږي. 4 کالو کې دا راته ته ووایه چې مثلا یو کس ته راځي تا سره کینی تر دې ځینې ځي د مصروفیت چوکه پورې 100 روپۍ اخلي؟ مصروفیت چوکه پورې 50 روپۍ اخلو. 50 روپۍ. او دا راته ووایه چې واده دې کړی دی؟ نه، واده مې نه دی کړی. په دې رکشه کې به واده وکړې که ووایه نه کړې؟ یاره بس که بل خوانه الله چېرته مهربانه شي که نه رکشه کې خو مشکله ده. تاسو د رکشو والا په دې رکشو باندې ډېر ښایسته ښایسته بیتونه لیکئ، شد که نه شد میرم ترکیه. یاره خو داسې هلکان لیکي او اکثره داسې ګډ وډ خلکو سره کینی پاسي، داسې خلک لیکي که نه څوک چې صحیح خاندان والا وي، صحیح خلکو سره تعلق لري، انشاءالله هغه داسې کار. ستاسو رکشه باندې څه شی لیکل شوي؟ مونږ رکشه باندې هېڅ هم نه لیکل شوي، صرف ورباندې شال او پلیټ نمبر لیکل شوی، نور څه ورباندې نشته. او مننه لیدونکو، زه د جلال آباد ښار د ښکلاګانې در باندې ګورو، زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو، دا د جلال آباد ښار کې شتون لرو یو کاکا دی چې کتابونه خرڅوي. د سره به هم خبرې کوو، یو محصل را سره هم ولاړ دی چې آیا د کتاب ارزښت همغسې په خپل ځای پاتې دی که نه، د دې کتاب لوستونکي شته که نشته. که شته دی نو د کتاب خرید فروخت څنګه دی او که نشته دی نو ولې. دغه کتاب ما سره دی. نن سبا زموږ ځوانان چې دی ډېری ځوانان هغه کتابونه لولي، خو د شعرونو د ناولو د کیسو د دغه نه به یو بیت موږ انتخاب کوو چې قدرت د کوټې منځ کې هم باران کړی دی، ما او هغې داسې جونګړه کې ګزران کړی دی. نو دلته زموږ د هیواد هغه اقتصادي حالات چې دی هغه هم ذکر کوي. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ، په خیر. تاسو ستړي مه شئ. نوم مو؟ ما نوم مولوي صالح محمد سلیم دی، د لغمان اوسېدونکی یم او باشنده د ننګرهار یم. اوس قدردان شي. دا راته ووایه کاکا، تاسو دلته کتابونه خرڅوئ، د کتاب ارزښت اوس زموږ د دې ځوانانو سره څنګه دی؟ شته دی ارزښت یې ورسره که نشته؟ لله الحمد، ننګرهار خو د علم او د فرهنګ زانګو باندې مشهوره ده او ننګرهار همیشه چې دی نو د علم او د فرهنګ زانګو پاتې شوی دی. دلته کې لوی لوی ننګیالي او شاعران او ادیبان او علما او روحانین پاتې شوي دي. خو موجوده حال کې تعصب سره به زه دا ووایم چې د دې حالاتو وجې نه چې انقلابات ډېر زیات راغلل او یعنې اقتصادي ستونزې ډېر دي. اقتصادي حالات هم شو او انقلابات هم ډېر راغلل او بیا عصري آلاتو چې دی نو ډېر تاثیر غورځولی دی زما په ان باندې. مننه. د پښتو شاعرۍ او د پښتو د کتاب نه بغیر انګلیسي یا د نورو ژبو کتابونو مینوال شته دی؟ او د ناولونو کتابونه خو البته چې ترجماني ورسره شوي وي، ژباړې چې کوم شوي دي نو هغوی خریداران ډېر شته دی او الحمدلله ډېر زیات، خاص که د خارجي کوم ناولونه چې دي نو د هغې ترجمه دلته کې ننګرهار دغه د اطلاعات او کلتور نه چې کوم ترجمه شوي دي نو هغه زه دلته خرڅوم او دا شته دی. خو البته چې د څومره شعر شاعرۍ ده او د نثر نه چې دی نو شاعرۍ ته چې دی روح ډېر دی الحمدلله. مننه. کور ودان. ډېره مننه. درنو لیدونکو، دا د موږ د لغمان اډې څخه راتېر شو او د سبزۍ منډۍ سره خوا کې موقعیت لرو. چوک تالاشۍ په لور ځو د ډنډ غاړې ته ګورو چې په ډنډ غاړه کې څه خرڅېږي او خلک په کومو چارو بوخت دي. زموږ ملتیا وکړئ، زموږ ملتیا مه هېروئ. دغه دی نو اوس موږ د ډنډ غاړې په لور ځو. خو څنګه چې تاسو ته یاده ده چې زموږ د ګران افغانستان د جلال آباد ښار کې واحد دغسې ښار دی چې په دې کې رکشې ډېرې زیاتې دي، بیړو بار پکې زیات دی. نو توکل په لوی الله ځو د ډنډ غاړې ته او د دغه بیړو بار نه به وځو د خیره سره او د ډنډ غاړې کې ګورو چې څه شی دي، څه خرڅېږي او خلک په کومو چارو سره بوخت دي.
درنو لیدونکو یو خوا که د جلال آباد ښار کې ګرمۍ ته وګورو د ګرمۍ شدت ډیر زیات دی خو بل خوا د ګرمۍ د ضد په اړوند باندې چې موږ ورته وطنۍ شمړې ویلی شو دغه ځوان سره به د دغې په اړوند باندې خبرې کوو ځوانه ستاسو نوم زما نوم رحمان ګل رحمان ګل وروره څومره وخت وشو چې ته دغه وطنۍ شمړې جوړوې زما تقریبا دغه 3 کاله کېږي ښه دا وطنۍ شمړې آیا تاسو دې دپاره خپل غواګانې ساتلې دي که نه د فارم نه دغه مستې راغواړئ که د کورونو نه راځي دا موږ له د کورونو نه راځي سرخود نه نو دا یو ګیلاس شمړې چې تاسو تیاروئ څه وجه ده د بازار شمړې چې دي دا یو رقم خوند کوي د کور هغه بل رقم خوند کوي وجه څه نو دې کې موږ خپله خواري کوو موږ خواري کوو دغه تاسو وګورئ دغه دیګي کې ګوره پراتې دي چې دې سره کوشش زه دا کوشش نور هم کوم چې زه ویم چې یاره زما مال ښه ووځي لیدونکو تاسو ګورئ چې دا اوس موږ ته وطنۍ شمړې جوړوي که نه او دغه وطنۍ شمړې په کورونو کې یو رقم خوند کوي او په بازار کې بل رقم دا چې دې اوس ور واچول دغه دا څه شی دی دا نعناع ده انانا څنګه وایي نه وړوکې ماته د زلفانو سکیا خو به نه هماغه دی تاسو له به زه بېله دغه جوړوم یو سړی ماته وایي چې اوس ما له ټینګه شمله راکړه ښه شمله راکړه که نه نو بیا زه د دې د هغې نه د دې نه دلته د دې شکل نه ورته اضافه پکې کوي مستو اضافه پکې کوم که نه تاسو ښه اوس ما له وګوره چې زه د همدې شملې نه څه جوړوم دغه ده لیدونکو تاسو ګورئ چې دا وطنۍ شمړې دغه ملګری جوړوي او د وطنۍ شمړو خوند چې دی هغه ډېر زیات دی ستاسو نه نړۍ مننه کوم تاسو نه مننه چې موږ سره مرکه وکړه مینوالو دا د موږ د چوک مخابرات نه د تلاشۍ په لور روان یو دغه ننداره را سره تاسو وګورئ زموږ ملتیا وکړئ زموږ ملتیا مه هېروئ او تر بلې خپرونې پورې ماته اجازه راکړئ د الله په امان